رب انهن اضللن كثيرا من الناس، اے رب زما انهن یقینا دغه عبادت او بندگی د بوتانو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډیرو انسانانو لرا. اوس راشي عیسی ابراهیم علیه السلام د چا په باره کې فرمایي چې د خلکو د شیانو ډیر خلک د الله نه اړولي دي د بوتانو په باره کې. په هغه زمانه کې فتنه بت پرستی وه، د الله نه سوا د بل چا بندگی کول، د بت بندگی کول، د ستورو د نور بندگی کول. زمونږ زمانه تراش زمونږ زمانه سره د آیات ولګوه، رب انهن اضللن كثيرا من الناس. اے الله د ټچ موبایلونو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډیرو انسانانو لرا، ډیرو مسلمانانو لرا. څومره مسلمانان ځوانان او څومره مسلمانان زنانه او نارینه د ټچ موبایل گمراه کړي دي. په هغې کې چې کومه بېدیني، فحاشي او اوریاني د کفارو د طرف نه په د مختلفو چینلونو کې چې فیسبوک دی، یوټیوب دی او دارنګې انسټاګرام دی، ټیلیګرام دی، ټویټر دی، ټیک ټاک دی، په هغې کې مسلمانانو ځوانانو ته دا ورتلقینیږي، دوی ته مخې له راوړله کېږي دا انهن اضللن كثيرا من الناس. دې ټچ موبایلونو ډېر انسانان ګمراه کړي دي. رب ای زما ربه انهن یقینا دې ټچ موبایلونو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېرو انسانانو لره، ډېرو مسلمانانو ځوانانو او دارنګې ډېرو مسلمانانو نارینه او زنانو لره. او داسې ای رب زما انهن یقینا د هندوستان د فلمونو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېرو انسانانو لره. رب ای رب زما انهن د ډرامو د سریالونو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېرو انسانانو لره. د ناولونو د ډرامو د سریالونو څومره انسانان د الله نه دوی اړولي دي. رب ای رب زما انهن یقینا د اروپایانو د امریکایانو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېر ځوانان د مسلمانانو نه، د ځان ته راغوښتي دي چې راځئ زمونږ وطن ته راشي، دلته ازادي ده، دلته عیاشي ده، دلته فحاشي ده، راځئ زمونږ په لار او زمونږ په نقش قدم روان شي. دلته پیسه ده او دلته ډالر ده، دلته عیش او عشرت ده. رب ای رب زما انهن اضللن كثيرا من الناس دې خلکو ډېر خلک ګمراه کړي دي. د ملل متحد دا ډېر انسانان ګمراه کړي دي، ملګري ملتونو خپل قوانین په خلکو حاکموي. د ملل متحد په 19مه ماده کې د نړیوالې اعلامیه په 19مه ماده کې دا لیکلي دي چې هر سړی د دین ازادي لري. هر سړی دا کولی شي چې نن د یهودي وي، سبا د نصراني شي، بل سبا د مسلمان شي، بل سبا د بیا هندو شي، بل سبا د مجوسی شي. د ملل متحد نړیواله اعلامیه تاسو وګورئ په 19مه ماده کې څه لیکلي دي. هر سړی د دین ازادي لري. په دنیا کې په خلکو بمونه وریږي، ملل متحد چې دی هغه بېغمه دی. خو په مسلمان ملک کې چې یوه خبره وشي دا ټولو تلویزیونونو راډیوګانو ته دا دوی شیر کوي چې دا ولې وشو، حقوق بشر، دا د ښځو حقوق دا. رب ای رب زما انهن د ازادي رادیو، د بی بی سی رادیو او د آشنا رادیو او د تلویزیونونو د سی ان انو دا د تلویزیونونو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېرو افغانانو لره، ډېرو انسانانو لره. رب ای رب زما انهن د کرکټیانو اضللن كثيرا من الناس الله نه اړولي ډېرو انسانانو لره. کرکټیانو سره دا غم ده چې نن به کرکټ میچ څوک ګټي، د هغه سره د ځوانانو سره ډېر افغانان او ډېر پاکستانیان او ډېر عربان، ډېر هغه ملکونه چې هغوی ټیمونه لري دوی اړولي دي د الله نه. دوی سره په دنیا کې دا غم نشته چې اسلام باندې څه کېږي، په اسلام او په مسلمانانو سره روان دي. دوی سره دا غم دی چې میچ به څوک ګټي. رب ای رب زما انهن د کرکټیانو اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېرو انسانانو لره، اړولي دي د الله نه ډېرو انسانانو لره. د دوی فکر، د دوی سوچ دا ګرځېدلی دی چې څنګه به اوس کرکټ ګټي او څنګه به دا وړ کب اخلي، نړیوال کب به اخلي. رب انهن اضللن كثيرا من الناس ای رب زما د جمهوریت او د دیموکراسي اضللن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېرو انسانانو لره. ډېر انسانان په دیموکراسۍ کې واقع دي
ډیر اسلامي ملکونه په جمهوریت پسې روان دي. اضللن کثیرا من الناس.